ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. او بشک ډیر پیریون او انسانون داسې دي چې هغوی میش د دوزخ د پوره پیدا کړي دي د هغوی سره زړه نشته خو هغوی پر سوچ نه کوي د هغوی سره سترګې شته خو هغوی پرې حق قتل نه کوي د هغوی سره غوږې نشته خو هغوی پرې حق اورېدل نه کوي هغوی د ځناورې په شان دي بلکې د هغوی نه هم زیات بد دا هغه خلک دي چې په غفلت کښې ډوب شوي دي. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. او خاص د الله تعالی د پوره تر ټولې کوشرې نامینه دي نو توسې الله تعالی په دغه کوشرې نامینې سره بولئ او هغه کسان پرېږدئ چې د الله تعالی په نامینې کښې کوژولی کوي زر به دوی ته د هغې عملینې سزا ورکړی شي چې دوی به کول. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. او له هغه کسانو څخه چې میش پیدا کړي دي یوه ډله ده چې په حق سره نیغه لیار وښیي او په دې حق سره انصاف کوي. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. او هغه کسان چې زموږ د آیاتونو تکذیب یې کړی دی زر به موږ دوی له داسې لورې په تدریج سره راونیسي چې دوی به نه پوهیږي. وأملي لهم إن كيدي متين. او زه دوی ته مهلت ورکوم بېشکه زمو تدبیر ډېر مضبوط دی. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. آیا دوی فکر نه دی کړی چې د دوی په ملګري پورې هیڅ لیونتوب نشته نه دی هغه مګر یو ښکاره ویروونکی. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. آیا دوی د اسمانونو او مځکې په سلطنت کې نه دي کتلی او په هغې کې چې الله تعالی څه شی هم پیدا کړي دي یعنې په هغې کې غور نه دی کړی او دا کیدای شي چې د دوی اجل ډېر نږدې شوی وي نو د دې قرآن نه وروسته به دوی په کومه خبره ایمان راوړي. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. هغه څوک چې الله تعالی یې ګمراه کړي نو د هغه دپاره هېڅ هدایت ورکوونکی نشته او هغه الله تعالی دوی په خپلې سرکشۍ کې پرېږدي په داسې حال کې چې سرګردان وي. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها. دوی له تو نه د قیامت په باره کې سوال کوي چې د قیامت پېښېدل کله دي ته ورته ووایه بېشکه خبره همدا ده چې د هغه علم زما د رب سره دی په خپل وخت یې نه ظاهروي مګر همدا پیشه په اسمانونو او مځکه کې درنه ده په توسې به نه راځي مګر ناڅاپه دوی له تو نه په داسې اندازه کې پوښتنه کوي ګویا که ته د دې په باره کې پوره تحقیق ته رسېدلی یې. قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ته ورته ووایه بېشکه خبره همدا ده
چې د قیامت علم دی الله تعالی سره دی او لیکن زیاتره خلق نه پوهیږي